طالبان د څلور نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. طالبان وایي د پکتیا ډنډي پټان او جانخیل د بدخشان خاش او د غزنی د ابيبند ولسوالۍ د نیولي دي. دې ډلې پرون د وردګو جغتو ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه او اوس د وردګ امني قمندانۍ مصطفی معیار BBC سره خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. هغه دا هم وایي چې طالبانو 40 افغان سرتیري هم نیولي دي او برخلیک یې نامعلوم دی. د پلازمینې کابل گاونډ ته وردګ له دایمیرداد نرخ او جلریز وروسته دا څلورمه ولسوالۍ ده چې طالبان پرې ولکه کوي. طالبان غزنی کې د ابيبند ولسوالۍ نیولو ادعا هم کوي او ځینې سرچینو هم BBC ته منلي چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. دې ډلې پرون د اندړ ولسوالۍ چاردیوال کې د ملي اردو یو پوسټ او د نږدې اویا سرتیرو نیولو خبره هم وکړه. قسم امنیتي چارواکي لا هم په دې هکله څه نه وایي، خو د غزني د ولایتي شورا مرستیال او د دغې شورا کې د اندړو استازی امان الله کامراني وایي امنیتي ځواکونو له یوې اونۍ مقاومت او د خوراکونو او د شیزاتو نه رسېدو وروسته د پوسټ طالبانو ته پرېښود. ښاغلی کامراني وایي د یوې اونۍ جګړه کې د 7 پولیسو او 14 پوځیانو په ګډون یوې سرتیري وژل شوي او ځینې ټپیان شوي دي. د 203 تن د قول اردو د 3 لیواد 3 کنډک په نوم د پوسټ په چاردیوال کې وو او د بد امنیتي حالت له امله د ولسوالۍ پولیس هم دغه کنډک ته لیږدول شوي وو. طالبانو پرون پکتیا کې د سمکنیو او نن د ډنډي پټان او جانخیلو د نیولو ادعا کړې ده. قسم چارواکي د دې ولسوالۍ د برخلیک په هکله څه نه دي ویلي، خو د ولایتي شورا ځینې غړو پرون ومنله چې سمکني ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. تر دې مخکې طالبانو د پکتیا میرزاکا، عارف زیازي، لجمنګل او احمد خیل ولسوالۍ هم نیولې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.